مزدور رسنیو غلام فکره د امریکا په سوسیالو روزل سو ژورنالستانو تبلیغات شروع کړي. زه په دې باندې نه پوهېږم چې دوی ولې حیا نه لري، ولې شرم نه لري، د شرم په نامه څه پېژني، یا د بلیک واټر او د سی آی ای مزدوران چې په ارګ کې ناست دي. د بلیک واټر هغه مزدور او جاسوس چې کله دی د امنیت ملي رئیس و، د امریکا په ډالرو مست او روزل شوی د فرانسویانو جاسوسو، هغه دا خبرې کوي چې هر څه نه مخکې باید اوربند وشي. ځینې نور راځي د طالبانو په ادارو کې تغییر تبدیل، دا یو اصل د یو نظام. دا په دې دلالت کوي چې د طالبانو طاقت، اتحاد او اتفاق دومره زیات ده چې په یو امر باندې هر څه کېدلی شي چې تغییر شي، هر څه کېدلی شي چې یو څوک ادنا طالب سنګر ته لاړ شي او د سنګر ادنا طالب د طالبانو مشرتابه وګرځي. ځکه چې دا اصل د په نظامونو کې دا د کابل مزدوره اداره نه ده چې حتی یو ولسوال نشي بدلولی، یو ښاروال نشي بدلولی. دا د دوی لپاره د شرم خبره ده. یوې ټاکي بلې ختموي، یوې والي ټاکي بل ورته وایي چې نه شي ټاکلی، یو وزیر ټاکي بل ورته وایي دا ما مخکې وزیر لیږلی، یو ځي د وزارت په مخ کې وزیر ناست دی، بل لنډغران ورته وایي ته وزیر نه یې، وزیر به زه لیږم. نو مزدورو رسنیو، مزدورو ژورنالستانو، غلام فکره، اجنبي او اجرتي قاتلانو شرم وکئ، حیا وکئ، وشرمېږئ. تاسو له دغه خپلو پیجونو او خپلو تلویزیونونو او خپلو دغه په میلیونونو فالورو نه وشرمېږئ. د امریکا غږ، بی بي سي، ازادۍ راډیو خو ما نن ځینې پوسټونه کتل چې زه په خپله حیران پاتې شولم. که زه له داسې برخلیک سره مخ شم په همغه ورځ باندې د کمرې مخه بندوم او تاسو سره خدای پامانۍ کوم. دا دومره رسوا او رذیلې رسنۍ شولې چې حتی د ارګ پاڼه چې میلیونونه فالور لري د هغوی یو پوسټ، یو ویډیو 15,000 کسان نه ګوري. ولې په دې پوهېږي چې دا اپلاتې ولي. همداسې دا نورې مزدورې رسنۍ راواخله. تاسو 18 کاله د افغانانو په مغزو کې د زهرو پیچکاریانې ولګولې، خو دا افغانانو الحمدلله چې د تاسو ټول تبلیغات، ټولې رسنۍ یې پوچې کړلې. دلته د بیان د ازادۍ په نامه اصلا شی وجود نه لري. ځینې خلک چې دا کوشش کوي چې د افغانانو د امریکایانو پښې بیا جنگ ته راکاږي او دا جګړه توده وساتي او هغه د بمونو مور او په زرګونو پروازونه په مظلوم افغانانو هیوادوالو باندې وشي او بمبار وشي، هغوی ته دا یوه خبره کوم چې ارمان مه ګور ته یوسئ. د امریکا دریم ولسمشر په یوه اصطلاح 5م ولسمشر 2 کاله هغوی ولسمشري کړې ده، ټرمپ او اوباما، بوش او تور اوباما، او 5 کال 4 کاله یې د بل تیریږي. دوی خپل ټول زور او قوت په افغانستان کې ازمایلی ده. ټرمپ خبرو ته په دې نه ده ناست چې هغه د امریکا یو داسې ولسمشر ده چې هغه غواړي چې فوجونه وباسي او نور جګړه ونشي او نور نه. د ټرمپ له راتګ سره په افغانستان کې هغه خونړي بمبارونه شوي دي چې په دې ټول د 18 کالو کې هغه نه و شوي. دلته هر ولسمشر خپل زور ازمایي کړې ده. دلته د امریکا هر فوجي، هر قماندان چې راغلی ده، هغه تر خپل زور او تر خپل وس او طاقته پورې هر څه کړي دي. د بمونو مور چا استعمال کړ؟ په زرګونو پروازونه د افغانستان په دې مقدس او سپېڅلې خاوره باندې چا وکړه؟ چا بمبار وکړه؟ چا ګوردینات ورکړه؟ نو اوس د بلیک واټر او د سی آی ای مزدور امرالله صالح ته دا وایم چې این خیال است و محال است، دا کمې خبرې چې ته کوې هغه خبرې به منل کېږي چې چا په دې وطن کې د امریکا امپراتوري نسکوره کړې. د هغو خلو خبرې وزن لري چې چا د امریکایانو طاقت ته ماتې ورکړې ده، امریکایانې په ګونډو کړي دي. ته خو یو جاسوس یې، ته خو د بلیک واټر یو مزدور یې، ته خو هغه څوک چې خپل په مشر د رحم ونه که. مسعود چا مړ که؟ فهیم چا مړ که؟ تا خو د دې قدرت په خاطر باندې خپل رهبران وژلي دي. ته خو هغه سړی چې پرون د اشرف غني ته لیونی ویلی،
خاین دي ورته ویلې، قوم پرست دي ورته ویلې، نن تر څنګ ناست دی. ته خو هغه سړی چې یو غل یو ډاکو په نامه د خراساني د امنیت ملي نه ارګ ته په لنکلوزر او ضد د زرې موټرو کې ویوړه. دا څنګه اساسي قانون ده چې موږ ته متدبه یې جوړ کړی ده؟ موږ په باندې ټکوي او وهئ او نور خاینان غله غاصبین هغوی د ارتې تڼۍ ګرځي. ورسالي پور په وردګو کې څه شی شروع کړي دي؟ دا د تاسو په امنیتي پوستو باندې بېګا حمله نه ده کړې؟ دا د حکومت په مقابل کې درېدل نه دي تاسو چې حکومت بولئ؟ د دوی لپاره قانون نشته. ولې هغه تیاري چې ځي په ارزګان او هلمند او پکتیا او پکتیکا او خوست او نور افغانستان کې بمبار کوي؟ ولې په علي پور باندې بمبار ونه کړه؟ دغه بمونه صرف د دې دپاره امریکانو تاسو ته درکړي چې تاسو طالبان پې باندې بمباروئ، عام ولس پې بمباروئ. د سی آی او د بلیک واټر جاسوسه هغه وخت چې امریکایان راغله صرف له پنجشیر نه د 2000 جنرالان په دې حکومت کې ننویسته. څه فکر کوې چې تا غوندې د شګې بندونه به د طالبانو په مخ کې خنډ جوړ شي؟ نه، کله وحاشه. دلته د امریکایانو داسې جنرالان راغلي چې شهرت د لیوني سپي په نامه درلوده. ګوډه او مات مړه غوږونه له افغانستان نه تللي دي. دلته هغه په شرابو ماس جنرالان د ناټو راغلي دي، لیکن مړه څټونه له افغانستان نه تللي چې هغوی د جګړې د ګټلو عهد کړی و. هغوی په ذمهواري دا جګړه اخیستې وه. دلته هغه خلک مات او ګوټ تللي چې تا غوندې جاسوسان یې روزلي وو، سبا به د طالب رحم کرم ته پرېږدي. ته څه فکر کوې چې طالبان به له تا سره کومه معامله وکړي؟ تر هر څه زیات لیواله د اریانا چوک ده د تاسو لپاره. نور د افغانانو له وینو تویونو له لاس واخلئ. د شګو بندونه مه جوړېږئ. تاسو د خپله کابینه په یو کال کې نه ده مکمله کړې، تاسو به د طالبانو په وړاندې د هغه مجهز او غښتلي اتلانو په وړاندې څه وکئ؟ تاسو به د بین الافغاني مذاکرات ته څوک ټاکئ؟ د افغانستان ولسه په ډاډ او اطمینان درته وایم، دغه کم اتلان او غازیان مو چې په قطر کې ناست دي، دا یو کسیزه پلاوی. ټوله نړۍ یو خواته د اسلام په خلاف ولاړ دي، ټوله نړۍ یو خواته د قرآن او د حدیث او د علماو په خلاف ولاړ دي. دغه 21 کسان به د افغانستان له اسلامیت او افغانیت نه د تاسو له ناموس نه د دفاع چڼې وهي. دوی به د دیموکراسۍ په خلاف او د جمهوریت په خلاف نارې وهي. لیکن په څنګ کې ټوله نړۍ د اسلامي نړۍ په شمول به د طالب په وړاندې ولاړ وي. ګورو چې دا معرکه څوک ګټي؟ دغه 21 اتلان یې ګټي که د نړۍ ابر قدرتونه یې ګټي؟ که د سی آی او د بلیک واټر مزدوران یې ګټي؟ دا ذمهواري مو د ټولې نړۍ مسلمانانو ته وایم، صرف د دې 21 کسانو د اوږو بار جوړ کړی ده. دغه 21 کسان به له اسلام نه دفاع کوي، د افغانانو له قربانیو نه به دفاع کوي. دلته به له اشغالګرو د وتلو خبرې کېږي، دلته به په اسلامي نظام خبرې کېږي. نور به ټوله نړۍ د دغه خاینو غلام صفت افغانانو په شمول د دیموکراسۍ نه دفاع کوي، له جمهوریت نه به دفاع کوي، له اساسي قانون نه به دفاع کوي. لیکن بالمقابل به دغه 21 کسان له قرآن، له حدیث، له اسلامي نظام نه دفاع کوي، د اسلامي نظام د راتللو خبرې به کوي. ټوله نړۍ د 21 کسانو ته متوجه ده. د ټولې نړۍ استخبارات، د ټولې نړۍ جاسوسان، د ټولې نړۍ خونخواره دښمنان د اسلام، صلیبیان او د کلیسا پاپان به دغه 21 کسانو په مقابل کې درېږي. د مونږ اطمینان او یقین ده چې دا مقابله به همدغه 21 کسان درته ګټي، همدغه د طالب او د منبر ملا به درته ګټي، دغه د مدرسې چڼې چې ته ورته وایې دا به دا درته ګټي. او له دې اسلام او له دې نظام نه به په کلکه دفاع کوي چې زه اسلامي نظام غواړم. تنازل نشته. هر څه چې مونږ سره د شرعي نظام وعده کړې ده، د افغانستان ملت همدغه 21 کسانو ته په سترګې په لار ده. د ټولې نړۍ مسلمانانو سترګو همدغه 21 کسانو ته دي. نور په نړۍ کې مونږ د اسلام مدافعین نه لرو. نور په نړۍ کې مونږ داسې څوک نه لرو چې د اسلامي نظام نه دفاع وکړي. دغه 21 کسان به د اسلامي نظام نه دفاع کوي. سبحان الله. ټوله نړۍ به دغه 21 کسان د ټولې نړۍ په مقابل کې درېږي. معرکه د اسلام او د کفر روان ده. بین الافغاني مذاکرات لیکن اسلام نه مني، بین الافغاني مذاکرات لیکن شریعت نه مني، بین الافغاني مذاکرات لیکن داسې نظام نه مني چې په قرآن کې. ځکه موږ باید له عصر سره ځان برابر کړو.
عصر ولې مونږ سره ځان نه برابري؟ دا دومره وینې مو د همدې دپاره توی کړي CIA او د بلیک واټر مزدوره چې ته به هر تڼۍ له دې ټولو خیانتو سره ګرځي او مونږ به راډې راډې درته ګورو. اسلامي نظام خو ځکه مخالفت کوي چې خپل سوری پکې وینئ. سبحان الله. ډېر متوجه سئ. ګورئ له دغه باننګه باغیرته باشجاعته خلکو نه که دفاع نشئ کولی، کم از کم تخریب یې مه کوئ. کم از کم دا مه وایې. لږ سر په ګریوان کې کته کوئ، خپله سوچ وکئ. غیر له دغه پلاوي نه چې اسلامي امارت ټاکلی، دا به له اسلام او د اسلامي نظام نه د دفاع چغې وایي. نور به ټول خاموشه وي، نور به ټول د جمهوریت پلوي کوي، نور به ټول مهرونه ورسره دوی باندې به یې لګوي چې دا د پلان او د پلان او د پلان جاسوسان دي. کوم پلاوی چې ټاکل شوی ده د سر په سترګو د سترګو په لیمو مو قبول ده. هیڅ شونه او چاره پکې نه لرو. اسلامي امارت چې کم کار کوي انشاءالله د دې ملک د دې ملت د خلکو په خیر ده، دوی د قربانۍ په خیر ده. لایو خپرونه د سره شیر کوي. قاري صاحب محترم ته لینک لیږم. ښه دا د قاري صاحب دا د لینک او دا ته محترم بازتي راځه. پیج مو لږ نوی ده، قربان مه شمه. پیج لایو د سره شیر کوي، پیج لایک کوي، فالو یې کړئ. نشئ بندولی زموږ عزم او ارادې په دې نشئ ماتولی چې تاسو به پیجونه او آیډیانې د موږ بندې کوي. کوم کړي وي په دغه ټول د دغه هغه کې وښیئ. تاسو خپله د حکومت ویندویان اقرار کوي د کابل د مزدوري ادارې. بخښنه غواړم ځینې وخت مو حکومت په خولې کې راځي، ځکه حکومت را روان ده د اصلي اتلانو، د اصلي غازیانو حکومت را روان ده. نو مخکې نه ځان په حکومت عادت کوو، اسانه طالبانو ته هم بیا ووایي دا د کابل اداره ده که نه. نو اسلامي نظام اسلامي حکومت خو را روان ده. د کابل مزدور ادارې رسنۍ د امنیت ملي د مشاور ده که څه شی ورته وایي، د امنیت شورا ښځه یې په امریکا کې ساره کړې لیونغر، هغه وایي د طالبانو متحرکه دي په هر کار کې. هغوی رسنیز منډې کوي. 50 تلویزیونونه له تا سره، سلګونه راډیوګانې له تا سره، ډالر له تا سره، جاسوسان مزدوران له تا سره، نړیوال رسنۍ له تا سره. بیا هم په دې ویره کې طالب وایي په رسنیو کې په د رسنیز ډګر کې تر موږ غښتلي دي. سبحان الله. شرم یقیني که شرم مولوی وایي ما به تاسو سره کتلي د کابل ادارې مزدورانو. نو څه کوې؟ نو نه خرڅېږي په بازار کې چې زه لږ درته واخلم. په خپله اعترافات کوئ، ناګهانه له خولې یو څه وځي. قاري صاحب محترم لینک مو درته اچولی ده. مه کوئ، د اسلامي نظام په وړاندې مه درېږئ، فایده نه درته کوي. شرم وکئ. دغه کسان چې تاسو حتی هغه انسانان مو نه بلل، ځکه چې ګوانتانامو زندان د دې دپاره جوړ و چې هلته باید هغه خلک واچول شي چې له ټولو انساني کراماتو بې برخې وي. د مدرسې چڼی به چې تا ورته ویلې، نن هماغه چڼی راجګېږي 21 کسه یا 22 کسه یا 100 کسه. هغه به له اسلام او اسلامي نظام نه دفاع کوي، ته به له دیموکراسۍ نه دفاع کوي. هغه به له احادیثو او له شریعت نه دفاع کوي، ته به له جمهوریت نه دفاع کوي. ته به د ډیکچیني په لاس له جوړ شوي اساسي قانون نه دفاع کوي چې حدود الله پکې جرم ده، د کفري قانون نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب محترم لایف خبرونه ته بخیر راغلی. قاری صاحب مایک مو بند ده. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنرال صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو موفق ولره. الله تعالی دې موږ تاسو ټول ملګرو سایه مهنتونه قبول کړي. مبین صاحب د لایف موضوع هم فکر کوم دی اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون تقویت په هغه کې نوې پرمختګونه او ټاکنې دي. بله همداسې به وي که نه؟ او قاري صاحب محترم دا بعضې تغییرات راغلي دي چې اصل د اسلامي امارت له پخوانه چې کله د طالبانو امارت قائم و په کابل کې طالبانو داسې یو څه کړي چې لاس 15 والیانې په یو ور تبدیل کړي دي. او د اوسني وخت کې چې طالبان د جګړې په حالت کې د دوی د 22 15 ولایتو د 13 ولایتو هر کال د جهادي موسم په وخت کې تغییر او تبدیل کوي. او څوک د خوست والی د هغه د لوګر کې، او څوک د لوګر والی د هغه د سرې قطعې او د هغه مشر کې، او څوک حتی د 22 ولایتو مشر هغه ته یو ډېر کمزوری هغه ورکړي. لیکن
چا دا خبره نه که نن د قطر هیواد کې د طالبان مذاکراتي ټیم کې معمولی تغییرات راغلي، مزدورو رسنیو، مزدورو ژورنالستانو، سوسیال خورو یو بد حال راچولی د ته باید د طالبانو هر څه هله اختلافات دي. هله مبین سے محترم تاسو ته هم بهتره معلومه ده اسلامي امارت د صف د تأسیس او بنیاد چې دا ایډیالوژیک ده، فکری او عقیدوي ده. دلته چې د اسلامي امارت په صف کې څومره خلک څومره مسلمانان را جمع شوي دي، هغه که عمرا دي که مامورین دي، که امیرین دي که مامورین دي، هغه که د امیر المؤمنین نه ونیسه تر یو ادنا عسکر پورې، یو ادنا فرد پورې، دا څومره خلک چې په دې صف کې را جمع شوي دي دا د یوه فکر او عقیدې په اساس را جمع شوي دي. ټولې دنیا ته هم معلومه ده، ټولو افغانانو ته هم معلومه ده چې د اسلامي امارت په صف کې د مجاهدینو د چا تنخواه نشته، دلته څوک په تنخواه او په معاش کار نه کوي. دا خلک چې راټول کړي دي او د دومره لوی امتحان ته ټټرې او خپلې سینې سپر کړي وي، دا 19 کاله زندانونه، شکنجې، وژنې، د کورونو ړنګېدل، د کورونو بمبار، د باګرام او د ګونتنامو تور جیلونه، دغه ټول هر څه چې تیر شول او د ملت تیر کړل په ځان نه، مجاهدینو په ځان تیر کړل، دا د یو فکر په اساس، د یوې عقیدې په اساس، د یوې ایډیالوژۍ په اساس. که چېرته یو فکر یوه عقیده څوک ونه لري، هغه دومره زیات تکلیفونه په ځان نشي تېرولی. هغې یو چا ته که چېرته ته د ټولې دنیا امتیازات ومنې، هغه بیا هم دا د ټولې دنیا امتیازات د دومره سختو مصیبتونو تکلیفونو په مقابل کې نه قبلوي. ځکه یې نه قبلوي چې خو په دې تکلیفونو مصیبتونو کې د سر خطره ده، سر پکې ځي، کور پکې ځي، فامیل پکې ځي. نو که سړی د دنیا امتیازات غواړي، عیش و عشرت غواړي، چوکۍ غواړي، پیسې غواړي، خو د خپل سر دپاره، د خپل ځان، د خپل فامیل دپاره یې غواړي چې په یوه لار کې، په یوه مبارزه کې ستا هر څه په خطر کې دي او هره لمحه په خطر کې دي، نو ته هغه مبارزه هغه وخت په مخ وړلی شي چې کله ته فکر ولرې، عقیده ولرې، مورال ولرې. نو دا خلک په دې صف کې په عقیدار جمع شوي دي. همدا دلیل ده چې دلته مسؤلیت، وظیفه، دا خلک په دې صف کې مجاهدین مسؤلیت بوج بولی، په ځان بارې بولی، خفه وي ورته. بله ورځ یو مسؤل ملګري سره ناست وم، یو مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، د ده د جریان نه خبر یم زه، د هغه مسؤلیت نه منلو، ډېر غټ مهم مسؤلیت به تر سپارل شوی ده، د هغه مسؤلیت نه منلو ډېرې خوارۍ زارۍ مشرانو ته کړي دي. آخر امر راغلی ده چې امر ده، که اطاعت کوي وایي، که اطاعت نه کوي موږ ته ځواب راکړه چې بس زه اطاعت نه کوم. هغه مسؤل ملګري ما ته ویل چې بس چې دا راته وویل شول چې امر ده، بس سترګو نه مې اوښکې لاړې، الله ته مې لاسونه پورته کړل چې خدایه ته نوره توفیق راکړه. ما چې خپله هر څومره په وس و هغه مې وکول. نو بیا یې ځواب لېږلی چې د امر عصیان نه کوم، خو نور بوج دی راباندې. دلته د امارت په صف کې مسؤلیت په مسؤل نه بوج وي، مسؤلیت په خوله څوک نه غواړي، او د مسؤلیت په خوله غوښتل دلته عیب ده، عیب بلل کېږي، شرم بلل کېږي. دا خلک شرم بولي چې پلانی په خوله مسؤلیت غواړي. یا که یو څوک د مسؤلیت نه لرې شو، د مسؤلیت نه وروسته که دی وایي چې زه ولې لرې شوم، یا خفه وي یا شکایت کوي، دا هم شرم بلل کېږي په دې صف کې، دا عیب بلل کېږي، دا د عیب خبره ده، د شرم خبره ده په دې صف کې. دا د امریکایانو د 19 کلونو بړیڅي چې دي، په دې 19 کلونو کې چې کوم بړیڅي دوی ورزل، کوم ټوپکیان، تمیان، فولبرایټان، لنډغر او دا اختطافګر او لاروهونکي چې دوی سیاست ته راوستل، د دوی په منځ کې کلتور دا ده، د دوی په منځ کې رواج دا ده چې دوی مسؤلیت پسې ځانونه مړه کوي، مسؤلیت پسې پیسې مصرفوي. یو ولایت معین قیمت لري د ارګ په ادارې امور کې، ټول افغانانو ته معلومه ده. د خوست ولایت ځان ته نرخ ده، د ګردیز ځان ته نرخ ده، د لوګر ځان ته نرخ ده، د غزني ځان ته نرخ ده، د هلمند او د قندهار ځان ته نرخ ده، د بلخ او د سرپل د دې ولایتونو هر ولایت ځان ته نرخ معلوم ده. که ته غواړې چې والی شې، ته به ادارې امور کې هغه ولایت اخلې، ته به امنیت قمنداني اخلې، ته به ریاست اخلې، ته به وکالت د پارلمان یا وکالت د ولایتي شورا یا وکالت د ولایتي شورا به اخلې.
خپل قیمت معلوم ده. دا زه نه وایم، ټول ملت ته پته ده، ټول افغانانو ته معلومه ده. دا تبلیغات هم نه دي، دا دروغ هم نه دي. د هر پوسټ قیمت معلوم ده. او که څه یو څوک دغه پوسټ نه لري کیږي، هغه دعوه کوي، هغه وایي چې دا ما اخیستی ده، ته ما څنګه لري کوي؟ دا ما په قرارداد اخیستی، دلته مې قرارداد کړی ده چې مثلا تا ته مې $1,00,000 درکړه، په $1,00,000 مې خوست ولایت واخیستو، نو ته به ما 2-3 کاله د دې ولایت نه لري کوي، ځکه چې زه خو $1,00,000 مې درکړي دي، باید $10,00,000 خو پکې جوړ کړم، ځکه خو ما هم دا ډالر د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې ځان په تکلیف وم، خو ما خو د ګټې لپاره ورکړي دي چې څه پکې وګټم. نو د دوی په منځ کې د چنزني دا مشکلات چې والي نشي لري کوي، امنیه قومندان نشي لري کوي، وکیل نشي لري کوي، وزیر نشي لري کوي، حتی د امنیه قومندان نشي لري کوي. دا په دې نشي لري کوي چې هغه الته په ارخ کې قرارداد کړی ده، هغه په ډالر ورکړي دي، هغه ورته وایي چې تا ته ما ډالر درکړي، دا ولایت د قومنداني د ریاست ما اخیستی ده. همدا دلیل ده چې د دې خلکو په منځ کې مسؤلیت اوسې مړه شول، او د مسؤلیت نه وروسته که دوی د مسؤلیت نه لرې کېږي، دا دوی په دوی نه بوج وي او د دې لپاره دوی لانجې کوي، مشکلات جوړوي. خو د اسلامي امارت په صف کې مسؤلیت بوج ده، او د مسؤلیت نه لرې کېدل د دې نه وروسته بیا شکایت یا خبرې کول دا عیب بلل کېږي په دې صف کې. الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، غالبا حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه، هغه د څه مسؤلیت غوښتنه وکړه. پیغمبر اسلام ته فرمایل چې اے عمر، انك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها، وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها. کته ته یو مسؤلیت، یو وظیفه، یو دنده داسې درکړل شو چې تا غوښتنه نه کوله، تا سوال نه کولو چې ما ته ریاست راکړئ، ما ته ولایت راکړئ، ما ته چوکي راکړئ، تا غوښتنه نه کوله، بل چا په تا اعتماد او باور وکول چې ته د دې وړ یې، تا نه غوښتو، اعنت علیها، الله به تا امداد وکړي په دې کې. او که چېرته تا په خپله وغوښتو، وکلت الیها، ته به د خپل مسؤلیت ته وسپارلی شي، الله به تا امداد نه کوي په دې کې. د دې حدیث، دا حدیث د امارت په صف کې د ټولو مسؤلینو مجاهدینو لپاره یو معیار جوړ شوی ده. څوک مسؤلیت په خپله خوله نه غواړي. دا مې یو مقدمه په دې خاطر ویله چې د موږ او د دوی په منځ کې فرق دا ده، او دوی په موږ باندې قیاس کوي، دوی خپل ځانونه په موږ قیاسوي، دوی وایي چې موږ په مسؤلیتونو پسې مړه شو، د مسؤلیت نه چې څوک لري کې زرم چاودېږي. نو د امارت په صف کې به هم دا حال وي، خو د امارت په صف کې دا حال نه ده. د امارت په صف کې اطاعت اصل ده، اطاعت کېږي. دا مبارزه چې دا 19 کاله د امریکایانو په مقابل کې موږ جهاد وکړو، دا هم په اطاعت کړی ده. د خپل امیر، د خپل مسؤول په امر باندې مجاهدین هر څه کوي، سر قربانوي. د امارت په وخت کې دا یوه وړه قصه بیانوم. د امارت په وخت کې شهید ملا الله تقبله الله، دا د ټول خط مسؤول و، او دا سره په زرګونو مجاهدین ورسره و، په زرګونو بیفورې ورسره وي، په لکونه میله وسله ورسره وه. یعنی د امارت په صف کې لوی نظامي سړی دی و. امیر المؤمنین رحمه الله امر وکړو چې دی د دندې نه لرې شو، معزول شو، ختم. ملا د عبدالله اخوند هر څه تسلیم کړه، او دا یې هم ونه ویل چې ولې دې لرې کړم. تر دې پورې زه ما ته هغه وخت نه یادېږي، خو یو ملګري قصه کوله، تر دې پورې چې د ده چې کومه خپه ورسره وه، د ده سره خپله خپه یې وه، د ده پلاستیک خپه وه، هغه خپه یې هم ورکړه چې دا خپه هم د بیت المال ده، دا هم در واخلي. دا یې دغسې په یوه یې روان شو. سبحان الله. دا په دې صف کې د اطاعت حال ده. را به شو دې ته د اسلامي امارت په سیاسي کمیسون کې چې کوم کسان زیات شوي دي، نور تغییرات نه دي راغلي. اسلامي امارت په سیاسي کمیسون کې تغییرات راغلل، بیا تاسې ولیدل دا 2 ورځې رسنیو ډېر بد تبلیغات وکول. ملا برادر اخوند وظیفې نه لرې شوی ده، په دې هم شخوند ووهلو. د دې نه وروسته بیا په دې شخوند ووهلو چې ستانکزی صاحب د مسؤلیت نه لرې شوی ده، او دغه کسان چې دي دا په دې هم شخوند ووهلو چې ملا برادر اخوند چې دغه بیخي اوس دا ټیم چې دا مستقیما د امیر المؤمنین د هغه لاندې وي. او دغه خبره شاه حسین مرتضوي خو تاسې پېژنئ، ګورئ د دولت لوړپوړی مامور ده، وزارت خارجه او د ارګ ویاندویي دغه دې پورې وظیفې کړي دي، اوس هم وظیفه لري. هغه په دې نه شرمېږي، هغه په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملا برادر اخوند ختم شو.
یعنی ګوره په نوره نړۍ کې مبین صاحب په نوره نړۍ کې دروغ ویل چې دي دروغ ویل دا عیب بلل کېږي. یو څوک چې دروغ وایي دروغ اخلاقی جرم ده، اخلاقی جرم. دغه سړی فورا د خپل مسؤلیت نه برطرفه کېږي، خپل استعفا ورکوي چې څوک دروغ وایي. دلته دغه ټامیان او فلبرایټان دروغ پوزیشن بولي، پیشنې بولي، دوی دروغ پالیسی بولي، سیاست بولي. نو دغه سړی که شرم لري دای په کار ده چې اوس یو معذورت خو غواړي، هغه وظیفه دې نه پرېږدي. هغه دې د لاندې چې 100 کسانو 200 کسانو ریپلی کړي د هغوی نه د معذورت وغواړي چې ما بیا ادبي ما په څمڅه خوړلی وو نو اوس زه معذورت غواړم. دا خلک دروغ، تبلیغات، پروپاګند دا سیاست بولي، دا خپل پرمختګ بولي. او حال دا چې دا په نور نه حتی په کفري نړۍ کې دروغ ویل جرم ده، اخلاقي جرم ده. که چېرته په یو چا دروغ ثابت شي، په یو سیاستوال دروغ ثابت شي، هغه استعفا ورکوي، هغه بیا سیاست کې ګوتې نه وهي. په هر صورت د اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون مشر او د قطر دفتر رئیس او د امیر المؤمنین سیاسي مرستیال الحاج مولا برادر اخوند حفظه الله هغه اوس هم په خپل مسؤلیت کې ده او پرونی هم تعارفي مجلس کړی ده قطر کې. نو دوی د په دې دروغ وشرمېږي کامیانو فلبرایټان. د مذاکراتي ټیم چې و د امریکایانو سره د مذاکراتو په وخت کې مذاکراتي ټیم هغې تعداد 14 کسان وو، خو بین الافغاني خبرو دپاره دغه ټیم لا قوي شو، د ټیم ته لا هم قوت ورکړل شو، نور کسان راوستل شول. د اسلامي امارت قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حفظه الله هغه د ټیم مشرۍ ته راغی. ستانکزی صاحب د هغې سره معاون ده، ځکه ستانکزی صاحب کاري تجربه لري. چونکې دغه بین الافغاني مذاکراتو دغه اړخ چې ده دلته په اسلامي نظام خبرې کېږي، د اسلامي شاعرو خبرې کېږي، د دین مسایل دي. نو دلته اړتیا وه چې د دې ټیم مشري د شیخ صاحب په غاړه شي. او په څنګ کې ستانکزی صاحب چې د مذاکراتو ښه تجربه لري او یو کمیاب ډیپلومات دی، د امریکایانو سره کمیاب مذاکره وکوله، هغه په څنګ کې د معاون په صفت ده. دا یو ښه ابتکار ده. دلته کوم بل بدلون نه ده راغلی. د اسلامي امارت د قطر د دفتر ویان ښاغلی محمد سهیل شاهین صاحب هغه د مذاکراتي ټیم په مذاکراتي ټیم کې ده، اداري چارې په مخ وړي. هغه په دې خاطر چې دی په ده باندې اداري چارې زیاتې دي، د ویاندویۍ بوج نه شو اخیستی. د هغې په ځای دکتور محمد نعیم صاحب راغلو. دکتور محمد نعیم صاحب چې دا هغه د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان وټاکل شو. دا د دې ټیم تقویت ده، د دې ټیم ته قوت وربخل دي. اسلامي امارت په مفاهمه او په تفاهم باور لري. همدا دلیل ده چې ټیم قوي کړو، ټیم لا زیات قوي کړو، ټیم ته لا د قوت والا خلک راوستل. دلته نور کوم بل تغییر نه راغلی. او دغه خلک چې تبلیغات کوي، زه یو بله مهمه نکته هم وایم، دا خلک چې تبلیغات کوي دا د 19 کاله دا تبلیغات کوي. او دا تبلیغاتو د دوی د تبلیغاتو اړخ چې دا کله چې اسلامي امارت په صف کې کوم بدلون راځي نو په ځای د دې چې دوی دلته خو د اسلامي امارت په دا 13-19 کلونو کې اسلامي امارت په صف کې کوم تغییرات راغلي دي، حتی 10 ولیان په یو وار بدل شوي دي، د 10 ولایتونو ولیان په یو ټک بدل شوي دي، نظامی مسؤلین بدل شوي دي، د نظامی کمیسیونونو مشران تغییر او تبدیل شوي دي. خو تر اوسه پورې چا سپړ نه ده وهلی، چا داسې نه دي ویل چې زه دې ولې د ولایت نه لرې کړم، زه دې ولې دا د نظامي دندې نه لرې کړم، زه دې ولې دا د ملکي دندې یا سیاسي دندې نه لرې کړم. دوی په ځای د دې چې دغه اړخ د امارت انسجام، د قمندانۍ وحدت، د رهبرۍ وحدت، اطاعت، د دې نه د ولس اذهان بلې خواته سوق کول غواړي چې دلته اختلافات موجود دي، د امارت په صف کې اختلاف د ستونزې دي. دوی ځکه دا تبلیغات کوي چې هلته خو د کابل اداره چې ده، د کابل ادارې مشر چې ده هغه یو والي نشي بدلولی. یو والي چې دی بدل کړي نو په هغې باندې 2-3 میاشتې خرخنډۍ وي، 2-3 میاشتې په هغې نه ټیلې و ټمبې وي. نو دوی دغه ناکامي په تبلیغاتو پټوي، خپله دغه بې شرمي او د موږ دغه بریا غواړي چې په تبلیغاتو یې پټه کړي، په دې خبرو یې پټه کړي چې دوی په منځ کې اختلافات راغلي دي. 19 کاله دوی په دې تېر کړل، پلانی د پلاني سره خلاف ده، پلانی د پلاني سره خلاف ده، استخباراتي پاڼې دي، استخباراتي چینلونه دي، استخباراتي تلویزیونونه دي، همدا پروپاګند کوي.
زه دوی ته وایم چې ګورئ زه یوه خبره دوی ته کوم. قرآن کې الله تعالی فرمایي ان الذين اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قرآن کې الله تعالی واضح حکم ده دې خلکو ته موږ الله تعالی دغه آیات بیا ور پزړه کوو. الله تعالی فرمایي چې ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، هغه خلک چې هغه کافران دي هغه خپل اموال خرج کوي ليصدوا عن سبيل الله، دې لپاره چې خلک د الله د لارې نه منع کړي، د الله د لارې نه خلک واړوي. خو الله څه فرمایي فسينفقونها، دوی به د مالونه خرج کړي، میلیارډونه ډالر به دلته مصرف کړي، ثم تكون عليهم حسرة، بیا به د میلیارډونو ډالرو مصرف کول په دوی باندې افسوس وي، دوی به پښیمانه وي، ثم يغلبون، یا به دوی مغلوب شي. موږ د الله په ذات باور دی، د الله په دې ایمان کلک، او تاسو ته هم وایو، تاسو ته هم د الله دغه آیات در یادوو چې تاسو به میلیارډونه ډالر تاسو مصرف کړل، په دې مزدور رسنیو میلیارډونه ډالر تاسو ولګول، په تبلیغاتو میلیارډونه ډالر ولګول، په پروپاګاندا میلیارډونه ډالر ولګول، خو تاسو بادارم پښیمانه ده، سیګار در پسې لګیا ده، هر ورځ یو راپور در پسې جوړوي په دې خاطر چې هغه میلیارډونه ډالر چې دوی دلته مصرف کړي دي په غیر پښیمانه دي. او اوس نوې معلومات دا دي چې پمپیو الته مؤسساتو ته ویلي دي، سیګار ته ویلي دي د کابل ادارې چې څومره فساد دا رشوتونه دي دا شیان را برسېره کې دي نه راپورونه جوړ کړي، ځکه دوی په دې میلیارډونو ډالر لګول پښیمانه دي. ثم يغلبون، دا د الله وعده ده، دا د ټرمپ وعده نه ده، دا د اوباما وعده نه ده، دا د بوش وعده نه ده، دا د سکاټ میلر وعده نه ده، دا د الله وعده ده. ثم يغلبون، بیا به دوی مغلوب کیږي. تاسو ته موږ د الله دغه وعده در پزړه کوو چې تاسو چې هر څومره پروپاګاندا وکړي، طلوع والا تاسو ته وایو، شمشاد والا تاسو ته وایو، او امریکایي رسنیو او د یو سایډي تمویلونکو رسنیو تاسو ته موږ وایو، بي بي سي والا، آزادۍ رادیو والا، اشنا والا تاسو ته موږ وایو چې ثم يغلبون، تاسو بیا مغلوب کیږئ. دغه پروپاګاندا به یوازې تاسو ته دومره ګټه وکړي چې تاسو میاشتنی معاش ته تاسو به خورئ، بس نور به تاسو خپل هدف ته ونه رسیږئ. مبین صاحب مهرباني وکړئ. قاری صاحب ډیره زیاته مننه. دلته د افغان رور